منځ کې هلکه داسې جګړه ده هېڅ جګړه نشته تاسو ووایئ چې کوم قوم کې دا اهلیت نه وي کوم قوم د قوم کې دا اهلیت نه وي چې د خپلو زامنو او د خپلې ښځې سره فیصله وکړي هغه قوم کې دا اهلیت شته چې نن نه 1400 کاله وروستو د ابوبکر او د علي فیصله وکړي دا اهلیت پکې شته کوم قوم چې د استنجا کولو په تمیز نه پوهېږي هغه قوم کې دا اهلیت شته چې هغه د پیغمبر د اولاد منځ کې فیصلې وکړي ستا څه کار دی او زما څه کار زه د شیعو ټول مشران منم څوک یې نه منئ شته شته تاسو کې څوک شیعه پنجتن پاک وایي زه وایم چې د پنجتن پاک د کوڅو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچوي دې نه لویه دوایي بله نشته که عشق مجازی عشق پایسک بوسید مجنون خلق گفتا آجی بود گفتا گاهے گاهے در کوه لیلا رفته بود پایسک بوسید مجنون خلق گفتا آجی بود گفتا گاهے گاهے در کوه لیلا رفته بود سپیخ پی ولی سپای لکا وی دا سپی با کلا کلا دا لیلا پا کوسو کی گرزی نو دا لیلا دا کوسی خاوری دا دخپو سر لگی دلی دی نو زکای سپون چا خاوری سر مجازی شو ٹھیک شو بارا امامان توائی دا بارا امامان کوسی جارو کول پا جارو زب خپل سعادت کنو ٹھیک شو کوتا پیکدا آزمانم فقہ جعفریہ خبری کئی راش بدغا فقہ جعفریہ بخبری کا فقہ جعفریہ دا قانون محمدین قانون خطوت یا قرآن دی یا حدیث دی بلتشتا پکی فقہ تدوینون خرستو شوی دی 150 کال رستو اصل شے قرآن و حدیث دی اصلی دین قرآن 1500 آیاتون احکام 3,500 حدیث احکام 4,000 روایاتنا ڈانچہ اسلامیہ جوڑا دا کد دین فقہ حنفی خلافی منگے نمانو او کد دین فقہ جعفری خلافی منگے نمانو خبر اخلاص کی بدی بخبری ستار زمانہ تو زمان 3 کسان نمانی کم ابو بکر عمر عثمان ابو بکر د خدای خودم رفخو چې د غرمې پیغمبر ته جبريل راغی چې په دې ټکی ورشه والله وي ابو بکر ته زما سلام ووایه نو د خدای خواخو ستا بدي شنو ګناه اوس د چا ده زما ګناه ده د خدای خواخو او ستا بدي عمر هغه انسان دی چې په قرآن کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرضا مطابق نازل کړي عثمان هغه انسان چې د
رسول ورته وویل چې عثمانه په خدای مې دې قسمي چې تا جنت څو ځله په بیه اخیستی د خدای او د رسول خو ابوبکر عمر عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ورسره دا مینه ده نو وایه چې په غلطه ځای موقتی آسمان نه आवाज تا تم نه کیږي او ما تم نه کیږي جبرائیل تا تم نه راځي او ما تم نه راځي د کتاب خبرې دي ستا او زما منځ کې په یو کوټه کې به کینو ته به مو وایې او زه به یې مخیر که حضرت عمر غوندې سخت زړه والا خو راځي او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وایي نو ستا او زما منځ کې چې حق د چا طرف دی زما دا ایمان دی که ما ته دا ثابته شي چې حق تا سره دی زه به سبا توره جوبه واچوم او تور پټکی په سر وم او زه شیعه کېږم یا لکه جګړه د څه خبرې ده خو تم جنت له زور کې او زه یم کوم که دا راته پته وي چې ستا لار جنت ته لنډه ده زه شیعه کېږم او که زما لار جنت ته لنډه وه نو ټیک به ته سني کېږي دې کې د جګړې څه خبره